السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو کتونکو زم حارث علي ارماني د یوټیوب چینل نه تاسو مخامخ یم. د ارشد جان شاهکار صاحب یو دوه نوې غزلې دي راسره چې تاسو سره شیر کوم. ډېرو کمو خلکو به اورېدلې وي او ډېرو زیاتو خلکو به نه وي اورېدلې. هغه ما ته ډالۍ کړي دي چې دا تاسو خپل اواز کې ووایئ، نو زه تاسو سره شیر کوم، تاسو یې واورئ. چا ویل په ګل کېناسته، چا ویل په غوټۍ کېناسته، چا ویل په ګل کېناسته، چا ویل په غوټۍ کېناسته، په اننګو چې د جانان بلولکۍ کېناسته. ما ته به خپلې د بېلتون ورځې رایادې شولې، ما ته به خپلې د بېلتون ورځې رایادې شولې، چېرته یوازې به چې جاله کې مرغۍ کېناسته. اوس مې د ځان سره په یو کلي کې هم نه زغمي، هغه پټال چې به زما سره یو ځای کېناسته. اوس مې د ځان سره په یو کلي کې هم نه زغمي، هغه پټال چې به زما سره یو ځای کېناسته. اوس به د خپل زړه په دلیل ستا په ښکالو پسې ځم، اوس به د خپل زړه په دلیل ستا په ښکالو پسې ځم، اوس به د خپل زړه په دلیل ستا په کتو پسې ځم، په ډېرو چغو مې په تا پسې مرۍ کېناسته. د مخ رڼا کې د بېګا دومره شوخوالی و چې ما وی که ستاسو په دیوال باندې سپوږمۍ کېناسته. را پرېوته به مې په سترګو کې یو ځل خامخا، را پرېوته به مې په سترګو کې یو ځل خامخا، چې تماشې ته به د دې دریاب په ځای کېناسته. تا چې راټولې کړې د خپل تصویر ټوکړې چرته نه، تا چې راټولې کړې د خپل تصویر ټوکړې چرته نه، ارشده دلته به اکثر یو لیونی کېناسته، ارشده دلته به اکثر یو لیونی کېناسته. غزل بل دی چې عجیبه کلی و، الزام پکې چا نه اخیسته، عجیبه کلی و الزام پکې چا نه اخیسته، نوم به د مینې سریام پکې چا نه اخیسته. وشینده مونږه په هغه چم کې هم د مینې تخم، وشینده مونږ په هغه چم کې هم د مینې تخم، چې به د یو بل سره ګام پکې چا نه اخیسته. یو محبت خلکو کې څومره ډېر بدلون راوسته، یو محبت خلکو کې څومره ډېر بدلون راوسته، د هغه چم و چې سلام پکې چا نه اخیسته. د ځان د خرڅ مې هم کوشش په خپل جانان کړی و، خو نوې دور غلام پکې چا نه اخیسته. په مړو کتو به یې جواب راکړه د برندو کتو، څو ښکلی ښار و انتقام پکې چا نه اخیسته. ارشده یاد مې دی دا یو صفت د هغه کلي، ارشده یاد مې دی دا یو صفت د هغه کلي، ازار د زړونو به ماښام پکې چا نه اخیسته، ازار د زړونو به ماښام پکې چا نه اخیسته.